دومره ډیر نعمتونه چې الله سبحانه وتعالی مونږ ته راکړي، آیا دا د دې ارزښت لري چې مونږ مایوسه شو؟ مونږ یو مایوسه انسان واوسو، مونږ تل غمګینه واوسو او د دې نعمتونو شکر ادا نه کړو؟ فکر وکړئ، الله سبحانه وتعالی مونږ ته هر څه راکړي، مور، پلار، اولادونه، میرمن، ورونه، خویندې، ښه صحت، حداقل 3 وخته ډوډۍ، یو سرپناه، یو چت چې د هغه لاندې وده کیږو. دومره ډیر نعمتونه. آیا تاسو فکر کوئ چې موږ د دې شکر ادا کړی د دغسې نعمتونو؟ خو تل موږ فکر کوو خپل ژوند د نورو سره پرتله کوو، خپل ژوند د فکر وکړئ د نورو خلکو سره مقایسه کوو او هغه نعمتونه چې لرو هغه موږ لپاره عادي ګرځېدلي او د هغې شکر نه ادا کوو. ځکه چې هره ورځ کور ته ځو، موټر دی، فامیل دی، ورونه دي، خویندې دي، خپلوان دي، بچیان دي، ماشومان دي، نو موږ ته ډیر عادي شوي او موږ د دغې نعمت احساس نه کوو. خو الله مو کړه کله چې له لاسه ورکو بیا پوهیږو چې دا څومره ستر او لوی نعمت و. کله چې الله مو کړه مور یا پلار یا ورونه یا خویندې یا اولادونه یا دغه نعمتونه له لاسه ورکو بیا پوهیږو چې الله تعالی څومره ډیر نعمتونه راکړي چې هغه مو له لاسه ورکړي.